نن ورځ راغلی یم په خوست کې حکیم تڼیوال پارک ته. څنګه کوم ساتیري دې وکړه؟ بس خو زړه مو خوشحال شول او وګرځېدو ښه ډېر. روژه ماتي ته راتلی شو؟ او په دواړو سترګو ښې شوې. دې سره زه وغږېږم خبرې اوس راوکړم. وایي که خو دا لږ ډوران دی وتې خو راخو روژه ماتي ته روژه ماتي ته روژ د دې روژ مینهوال لکه چې زیات دي زما په والله نظر. هلته بیخي زیات دي. یاره مکتب مې نه دی یاره بیخي موږ په واقع مکتبو بالکل رسمیات نه لرل. د سولې پیغام راډیو درنو اورېدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دوستانو نن ورځ راغلی یم په خوست کې حکیم تڼیوال پارک ته او غواړم چې د خوست مازدیګري خپرونه ستاسې لپاره له همدغه ځای څخه وړاندې کړم. مازدیګر مهال دی، ډلې ډلې ځوانان دلته راځي، څوک روژه ماتی کوي، څوک د تفریح لپاره راغلي، د ساتیري لپاره. زه غواړم چې له دوی سره له بېلابېلو ځوانانو سره دلته خبرې اترې وکړم او ستاسې لپاره د خوست مازدیګري یوه جالبه خپرونه همدلته چمتو کړم. ما سره اوسېږئ، همداسې مخکې ځو. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ په خیر، صحت ښه دی؟ بخیر. دلته خو نږدې را سره واوښتې. زه دې پېژنم چې لیدونکي دې وپېژني. زه رفیع الله زیار یم، بس خوست ولایت اوسېدونکی یم. بس دلته پارک ته راغلي، بس دیګونه مې راوړي، هلته دیګ کوو. دیګ دې کوم ځای کې کړی؟ دیګ د مخته ځای کې مې کړی. ورځو که څنګه کوو؟ ورځو دی. لږ وروسته ورځو، داسې زر خو نه لا وخت پاتې ده. لږ وخت شته. دا راته ووایه څنګه ده روژه دې څنګه روانه ده؟ روژه وده ماشاءالله ډېره ښکلې روژه ده، ښه ښکلې روژه تېرېږي. څومره کسان در سره راغلي؟ یاره 10 نفر دي. 10 کسان. 10 نفر. او دا به نن روژه ماتی هم دلته کوه؟ دلته کوو. مخکې هم راغلی که اول وار دی؟ مخکې هم راغلي وو، داسې وخت چې 20م روژه ماتي کې هم راغلي وو. دغه روژه ماتي وخت کې دغه نور بېوزله غریبان هم سترګو ته درته ودرېږي که نه؟ بلکل درېږي و، بس هغو سره هم خبره همکاري کوو. همکاري کوئ بلکل. نور به هم کوو د خیره سره. بلکل کوو بیا. زه هم هلته هم درځم او دغه چا چې روژه ماتي جوړ کړي، چا چې دیګونه د باندې کړي، دوی سره به هم خبرې کوو د خیره. دلته به نورو ځوانانو سره هم وغږېږو. کور دې ودان. دوستانو ما سره اوسېږئ. د خوست مازدیګري خپرونه به له همدغه ځای څخه نن وړاندې کوو او کوشش کوو چې ستاسې لپاره یوه جالبه برنامه ولرو. دلته له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راځي، روژه ماتي کوي او دغه راز روژه ماتي د خپل وخت ورنږدې کوي. ډېریو مسافرو او د دې ترڅنګ ډېریو هېوادوالو موږ ته په کمنټونو کې لیکلي وو چې تاسې په حکیم تڼیوال پارک کې هم یوه خپرونه چمتو کړئ. نو دا دی زموږ خپرونه دلته له خیره سره راورسېده او نن د حکیم تڼیوال د پارک مازدیګری تاسو ته ښایو. غواړم چې ستاسې لپاره دا برنامه په ښه شکل سره وړاندې کړم. مشره سلامونه. وعلیکم السلام. صحت دې ښه دی؟ بخیر. څه نوم یې ګرانه؟ الف خان. الف خان. د کوم ځای؟ د متون. متون کې د کوم ځای؟ ورغه کلي. ورغه کلي نه راغلی؟ څه لپاره راغلی نه؟ ساتیرۍ لپاره. څنګه کوم ساتیري دې وکړه؟ بس خو زړه مو خوشحال شول او وګرځېدو ښه ډېر. کومو ځایو کې وګرځېدو؟ هغه ټوپکای ویلو، کرکټ ویلو، د پارکو کې وګرځېدو. نن خو کرکټ لوبه هم وکړه. او ورغه خوند دې وخوستو؟ خوند مو روژه ماتی چېرته رسوئ؟ روژه ماتی به کور ته لاړ شم. کور ته سې؟ رسېدای شئ؟ او نږدې. خیر لوړ شئ. ښې شي بې خدای په وان. نو دلته به نورو کسانو سره هم دوستانو خبرې کوو. غواړم چې دغه کنټین والا سره یو څو خبرې وکړم. مسؤل یې څوک دی دلته؟ ته یې مسؤل؟ ته راځه چې کمرې ته مخامخ شو. څنګه یې؟ الحمدلله ښه یم. تاسو څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ بخیر یې؟ الحمدلله. تاسو څه نومېږې؟ عرفاني. کوم ځای؟ دغه 1200 په میرا یې. 1200 په میلیو کې اوسېږې؟ دا کنټین د تا دی؟ د ما دی. څه شی پکې دي؟ والا دا پرچون سامان دی، ډېوش، انرژي، بسکټ. څنګه دا روژه کې مو کاروبار؟ بس الحمدلله بیخي ښه دی. ښه دی؟ د شپې زیات کسان راځي که د ورځې؟ نه د شپې زیات کسان وي، ورځې څوک نه وي ځکه خلک خوبونه کوي. ورځې څوک دومره نه وي، خو د ورځې او تر پېشنمې هم کسان وي که نه؟ و تر پرشمې پورې رش وي، دلته ښه زیات رش وي. کوم طرف کې ډېر بیروبار دی؟ په دغه طرف کې ډېر روژه ماتي جوړېږي او که په لاندې داسې ده چې خلک د ښي طرف ته ډېر زور کوي که نه، ښي طرف ته زیات رش وي. صحیح ده. ستا په اجازه به زه د هغه طرف ته لاړ شم، ښی طرف ته. بس صحیح ده. کور دې ودان. دوستانو تاسو به آفتاب صاحب په کمره کې وښیي چې دلته د بېلابېلو سیمو ځوانان راځي، روژه ماتي جوړوي او په مینه، محبت، اتحاد او اتفاق سره راټولیږي. په ډېر ښه شکل سره دلته خوندور روژه ماتي جوړوي. نن مو ځکه مناسبه وګڼله چې دلته راشو، له ځوانانو سره یو څو خبرې اترې وکړو. یو ځوان دی دیګې بخار ته
نږدې شو زه غواړم چې اوس خبرې ورسره وکړم. ځوانه سلام. خیر زیات کړه لږ را نږدې شه که نه. دا د څه شي پې باندې کړي دي؟ دا ما پسه غوښه باندې کړې ده. پسه غوښه د څه شي کې پخوې؟ کړاهي. کړاهي. څوک اسون در سره دی؟ بس دا ملګري را سره دي. ته راځه چې زه ورته داسې ودرېږو چې دغه نور ملګري دي هم پکې را نږدې کړم. ته کولی شې چې دوی هم پکې راولې. نو دا کړي ده که نه؟ کړي دې خوښېږي؟ ډېره زده دي دا؟ ورته خرابه یې نه کړې؟ نه انشاءالله نه خرابېږي. مخکې دې جوړه کړې؟ څه ځله مې جوړه کړې ده. او دغه پروګرام د چا و چې دلته به تاسې نن راځئ؟ دا ټولو ملګرو په خوښه وو چې ټول تره زمانې ملګري وو. کوم دي؟ کوم ځای کې ناست دي؟ دوی ولې نه راځي؟ بعضې لاړ دي لمانځو ته لاړ دي، بعضې دلته ناست دي. ستا په اجازه به زه نورو کسانو سره روژه ماتي ته راتلی شو؟ هو په دواړه سترګو. ښې شوې خدای په امان. دوستانو دلته بیا نور ځوانانو هم دیګونه د باندې کړي دي. غواړم چې دوی سره هم لنډې لنډې خبرې وکړم. راځه ځوانه. سلامونه ځوانه. ته د اواز د نوم راوپېژنه. څه نومېږې؟ فتح الله یم. فتح الله دا څه شي باندې اخته یې؟ والله دا چرګ سره کوو دا کورما جوړو کړی مرګي رغل دی روژه ماتي لپاره. څومره وخت پاتې دی روژه ماتي ته؟ روژه ماتي ته ورسې نیم ساعت پاتې دی. نیم ساعت کې به دا جوړ شي؟ جوړېږي انشاءالله. کوم ځای نه راغلی یې؟ دلپرای نه. دلپرایو نه. څو بجې پورې به دلته وای بیا؟ والله شپې 2 بجې پورې 1:30 پورې. شمع عبدالله ته کوي خیر. کیدای شي وای په خلک ډېر دي. څومره ملګري دې سره راغلي دي؟ وی به داسې یو 14 نفره دي. پروګرام یې څه و چې نن به دلې هرڅای؟ دا مکمل به شریکه وو ټوله خواښه خبره. هغه عمومي مسؤل یې کوم یو دی؟ عمومي مسؤل دغه دا مې کړي یختی چې پرې ایښي دي. دې سره زه وغږېږم خبرې اوس راوکړم. سره وایي که خدا لږ ډوران دی وتې خو را خو خیر په هر صورت راځه ځوانه ده سره به وغږېږو. جوړ په خیر. جوړې په خیر. څه نومېږې؟ برهان اسرار. اسرار صاحب کوم ځای نه راغلی؟ د خوست ولایت د شګې کلي اوسېدونکی یم. ته خو نږدې یې که نه؟ دې ته نږدې راختلی یم. روژه ماتي ته راغلی که نه نن ورځ چکر وایي؟ نه والا د ملګري په مشوره مو دلته روژه ماتي برابر کړی دی. کوم ځای کې مو جوړ کړی دی چې ویل شو وایي؟ بس د بار دفتر هفته جماعت مخې ته راځي کوم جوړ کړی دی. نن خو دوستانو روژه ماتي بیخي ډېر دي نه پوهېږم چې کوم ځای کې زه متل شم. ماشاءالله والا خوستي ځوانان دا شی دي چې ماشاءالله بیخي پرمختللي دي. دلته روژه ماتي ته بیخي شوقیانې دي. روژه ماتي په ملګري سره کوي. نن خو بیروبار بیخي ډېر دی. والله ماشاءالله فکر کوم هر مازدیګر به دومره ډېر وي که نه؟ انشاءالله او همداسې ده هر مازدیګر ده. بس نو زه کوشش کوم چې نورو ځوانانو سره وغږېږم. څه شی به در سره وي چې اورېدونکو لیدونکو سره وایي څوک مې د سترګې د لیدلې ونې څوک راته وایي چې راګورې والی. واه 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 مننه. نن خو په سهار کې په غوسه سترګې راواړوه چې بیا د مازدیګر کې د راتلو په تمه نه وه. کور دې ودان. ډېره مننه ځوانه. سلام. جوړ په خیر. صحت ښه دی؟ بخیر یې؟ چیرې ځو؟ هلته خپل ځای ته ځو. ښه موږ او تاسو ځای معلوم ده؟ او ځای معلوم ده. دا ځای کې ده. ها ته راځه. څوک در سره دي؟ دا انډیوالان دي نور را روان دي. بس نو دلته به هم وګورو چې دلته به کینو. زه خو دې پېژنم چې دغه لیدونکو ته ځان ور وپېژنې ډېره به ښه شي. مونږ د ګوربزې ولسوالۍ د بریښلې کلي نه راغلي یو. ځوانان یو ملګري یو. غواړو چې په پارک کې روژه ماتی وکړو. دا د اوله ورځ که نه نورو ورځو ورتلی؟ نه 13 جمعه هم راغلي وو سره د ملګري. صحیح صحیح. څه شی تاسې په مازدیګر کې دلته روژه ماتي دپاره جوړوئ؟ مونږ خو نن روژ جوړ کړی دی. یوه مو چرګ کړی جوړه کړې. کوم ځای کې دی روژ؟ روژ هلته بدیا په غامندې ایښی دی په ګیس باندې. یا تیار نه دی مقصد. صحیح. هغه به جوړېږي؟ هغه جوړېږي. ښه ډېره ښه ده. خپله دې جوړ کړي که ملګري هلته؟ نه ملګري لګیا دي اشپزان لګیا دي. ښه ښه. کور دې ودان. دغه ملګري هم تا سره در سره دي؟ ټول دا ملګري مونږ څه نومېږي ګرانه؟ نوم مې نسیم الله د ګوربزې بریښلې کلي اوسېدونکي. ورغلي ټول ملګري چې نن پارک ثبات کې دغه په مشرۍ چې نن مصرف څه کړی ده؟ مصرف ټولو ملګري خپله مشترک مصرف شوی ده؟ مشترک مصرف شوی ده. ته څه نومېږې؟ نوم مې عزالله دی. عزالله د کوم ځای ته؟ ګوربزې ولسوالۍ اوسېدونکی. ګوربزو نه راغلی. ته خو ډېرې تیزې تیزې خبرې کوې. که نه مو خبرې لهجه لږ داسې بیخي داسې پرې کوې که نه؟ خو څه کاروبار کې؟ والله بالحال خو داسې شخصي کاروبار کوم داسې نه کوم. ډاکټر ده؟ ډاکټر عبدالله ورور دی دغه. ډېر بس نو تاسې دا ډول روژه ماتي چې جوړېږي په مینه اتحاد او اتفاق نورو دوستانو ته نورو ملګرو ته څه ډول پیغام ورکوئ؟ والله موږ خو خپل داسې ګروپ وي چې ډېر خوند مې نه وخولي. بیخي زیات خوند مې نه وخولي. هره جمعې په ورځ کې هر وخت نه کې ځکه هر وخت سړی باید کاروبار وکړي. وایي جمعې ورځ د فري وخت وي هغه وکړي. نو ټولې ملګري ته مې دغه غاوي
درخواست وي که د یو ښه رژیمون ته یې وکړي ساعت تېر کړي د یوې جمعې ورځ لږ ذهني نه ریفریش کړي تازه شي دې په خاطر بس نو نور خو رژام د خیره په خلاصېدو ده او دا خبره ده بالکل په خلاصېدو کور دې ودان خوشحاله شو چې خبرې بس نو کوشش کوو چې راوګرځو ښې شوې ډېره مننه ښې شوې خدای پامان دوستانو تاسې چې ګورئ دلته د خوست د مختلفو ولسوالیو مرکز او نورو بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راځي دوی په مشترک ډول د ځانونو لپاره په ګروپي شکل رژامات جوړوي خوند اخلي او د دې ترڅنګ خپله مینه خپله خوښي خپله مهرباني او له بل سره شریکوي ځوانانو سلام جوړ په خیر ته لږ راپورته شه که نه ګرانه څه نومېږې نوم مې جاوید ده. جاوید د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه مرکز نه راغلی یم. مرکز کې کوم ځای نه کوم کلي نه؟ مرکز د پامیلایو نه. پامیلایو نه. او څو ملګري دې سره وکولې دي نن؟ بس دا مجردان دي رسره. دا ټول مجردون دي؟ اوه تر نږدې شه څه نومېږې ګرانه؟ شریف الله یم. شریف الله نومېږې؟ مجردی ژوند لرې؟ او ژوند لرم الحمدلله ښه ژوند دی. ځکه دلته راغلی؟ او زه دلته راغلی یم. او دا ورته وایې چې دا ملګري دې څه نومېږي دغه نوس دغه محترمین؟ دغه یو عمران استاد ده یو امان الله استاد ده او څنګ کې روح الله ده. دا د څه شي استادان دي؟ دا د کراټې استادان موږ ټول کراټې په دې کې نه لږه یاره په کار ده که نه نه خدای نه کوي موږ ورزش د صحت لپاره کوو. ډېر ښه کور دې ودان خوشحاله اوسئ. نورو ځوانانو سره به زه وغږېږم څه شی به راسره شریک کړئ؟ دا خلکو ته دا پیغام دی چې دوی راشي ګډ ژوند وکړي ټولنیز ژوند وکړي تر څو د ژوند څخه خوند واخلي. ډېر عالي ډېر بهترین پیغام. او ته؟ بس ټول د خیر جماعت یې غواړو. مننه کور دې ودان. دوستانو دلته تاسې چې ګورئ غواړم چې له نورو ځوانانو سره هم لنډې خبرې اترې وکړم. سلامونه ځوانانو جوړ په خیر. تاسو لکه چې د خبرو شوق نه لرئ ډېر لرئ کوم یوې لري؟ ها د سره به وګورم څه نومېږي ګرانه؟ نوم ظاهرشاه ملنګ. ظاهرشاه ملنګ د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځومه وخت د مازدیګر دی دیدنونه ټولومه. څوک در سره دي دلته؟ دلته والا ملګري را سره دي. ښه کوم ځای نه دي راوسي؟ دا نیازیو کلي نه. نیازیو کلي نه جدي نیازیو نه؟ نه دا نور نه متخیله نه. ښه څو کسان راغلي یئ؟ په حال خو ولا اوس 18 نفره دي زیات نه دي راغلي. نور هم راځي. څه دي رژامات ته؟ رژامات ته روش د روش مینهواله که چې زیات دي زما ولا هلته بیخي زیات دي. ښه چا پوښ کړی اشپاز څوک دی؟ اشپاز خو ډاکټر صاحب نجیب خو پټ هم دی داسې پټ ځان نه ورکړي کمرې ته نه پوهېږم لکه پرهیز دی دی. بس نو ښې شېبې تاسې کښېنئ خوشحاله اوسئ. بس نو کوشش کوو چې راوګرځو زموږ قسمت به خدای خبر سیرې وي. دوستانو سلام جوړ په خیر صحت ښه دی مشره جوړ تازه په خیر سلامونه جوړ تکړه په مزه جوړ تازه وبخیر باید زه درشم جوړ په خیر جوړ تازه ها منځ کې به ودرېږو نه دې ته بوټونه ولې ونه باسمه دلته به ودرېږو که کینو نه پوهېږم والا هر ځای راځئ کینو خدای د خیر پېښ کړي چې اذان ونه شي. څه نومېږي ګرانه؟ نوم مې آصف ده. آصف کوم ځای؟ د خوست ولایت مرکز د منګس اوسېدونکی. آصف جانه دا راته ووایه د ټولو په نمایندګۍ چې دا ډول رژامات چې تاسې په مینه اتفاق او اتحاد سره جوړوئ په نورو ځایونو کې هم تاسې لیدلي یا نه؟ ول مونږ کله لومړی به خپل ځان لږ درته معرفي کړم که نه مونږ چې کله اکاډمي کې وو د افغانستان ملي نظامي اکاډمي چې مارشال فهیم په نوم ده مطلب هغه وخت کې مونږ ډېر ګرځېدو لکه د بعضې ولایتونه کاپیسا شو پروان شو ننګرهار شو لغمان کونړ دغه ځایونه خو څومره ښکلا څومره مینه محبت چې د خوستي ځوانان لري دونه د نورو ولایتو ځوانان مثلا دغسې ګډ رژامات یا ګډ نوستای نه کوي او نه دومره خوند رنګ هم نشته پکې د الحمدلله خوستي ځوانان چې دي واقعیت د دوی مینه محبت د نورو ولایتو په پرتله ډېر ده. دلته ملګری هغه دوستانو تاسې وینئ چې هندواڼه اماده کوي ډېره مزیداره معلومیږي د خیره سره خو بس خبره دا ده چې رژامات یې طلا واخیسته اذان نه دی شوی نو نه یې ترې نه خورم خیره ته خو زړه نه وي ته شوه نه څه شی خوند درکوي ډېر دغه میوجاتو کې بس هندواڼه شوه د نور داسې میوجات مصمیم مکتب دې یلی ده څوم سیمه پره پنتون مې ولی ده اوهو لاس شمېرې هر سره د لاس په لاسو کې یوه شمېره انتخاب کړه چې څه شی دې ته ووتل زه تونه یوه پوښتنه کوم
لاسو کې وشمېره څلورمه شمېره صحیح ده. څلورمه شمېره کې خو دلته لیکلي شوي دي چې د خوست کوبل ته لوړ یې؟ کوبل ته لوړ یم. نه به وې لوړ؟ لوړ یم ګرځېدلی یم. خوست او کوبل په منځ کې څه شی دي؟ د خوست او کوبل په منځ کې څو ولایتونه دي، ګردیز ده، لوګر ده. نه کنه زه په لیکلو دي ته ها په لیکلو د خوست او د کابل ترمنځ واو ده. نه ماړه واو هم نه دی کنه، او دی خوست او کابل. ګوره لکه چې ما ذهني پوښتنې دي، دا لږ مشکلات دي، خو بیا دا وخت کې پوه شوې. دا غواړم چې دغه وخت کې تاسې چیک کړم. دغه وخت کې هسې هم د انسان مزغه کار نه کوي، پوه شوې رضاماتې وخت پوه شوې. اصلي دا وخت دی. کور مو ودان، ستاسې که اجازه وي زه به نورو دوستانو سره نورو ملګرو سره مرکه وکړم. بس نو زما به پروګرام انشاءالله هم دلته وي. کور مو ودان، تاسې په خپل ځای باندې کښېنئ. دوستانو دغه ځوانان چې وو د منګسو څخه راغلي وو او د روژه ماتې لپاره دلته آمادګي نیسي. د خیره تر ډېره یې روژه ماته یې آماده کړی دی. بس دغه اړخ هم تاسو ته ښایم چې د خوست له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راځي، روژه ماتې کوي او په ګروپي شکل سره په مینه محبت سره دلته راټولیږي او غواړم چې ورسره وغږېږم. دلته ما سره دوستانو زما ډېر خوږ ملګری نور احمد شاه مو واوښتو. سلامونه جوړ په خیر، سر ښه دی؟ جوړ تکړه، سلام علیکم. جوړ تازه، جوړ په خیر. لکه چې شبکه مصرفه کړې وه. بالکل صحت یې ښه دی؟ شپې ورځې ښه دي. څه روغلی نن؟ والله ملګرو سره روغلم، دلته روژه ماته یې کړې وه پارک کې. دغه ملګري در سره دي؟ د دوه درې دا یو ملګری مو سره د نورې ده سره وغوښتلي، ده ملګري دي. خو ته څه نومېږې ځوانه؟ نور احمد سیال. نور احمد سیال، واه واه واه. یاري د سیال سړي مزه کړي، ځان ته به ګورې ستا به ډېر قدر کوي. او ته څه نومېږې ګلابه؟ شاهین کوچای. کوچای صاحب او لیلا کوچای و کوچ یې وکړ، تر شا یې پرېښول، په خنجر وهلې زړونه. ته به اوس څه شی ډالۍ؟ یا چې که ژوند وي دیدن به وشي، وخت سپرلي کې کوچان زیر راځي میانه. خیر شي. ډېر علي کوم ځای؟ د خوست. خوست کې کوم ځای؟ سمال خیر. څنګه راغلی نن دلته؟ والله د پارک ته روللو، ملګري انډیوالون دي، روژه ماته ده، بنډارونه دي، سات دلته نږدې جوړ کړی ده انشاءالله. د غازي کوم ځای مسافر یې؟ دبی خلیج. د دبی مسافر لږ غني وي. چې خرافات کی کمنټونه لږ ښه کې همت یای چې یې ځای ته لوړ شه، دلې لوړ شه. والله موږ د ارواح سارو کس دی. ښه کور دی آباد، خیر اوسئ. ته څه نومېږې ګرانه؟ عبدالکریم وصال. وصال، واه واه. وصال پسې به نور احمد شاه کومه ټپه ورته وایم؟ وصال پسې بیخي ډېرې دي. وصال. ته ما ته وصال پسې یو بیت ووایه. ما ته خو یاد ته نه راځي. ښه کوچی صاحب مکتب دی ویلی؟ یاره مکتب مې نه دی یاره. بیخي موږ په وخت کې مکتبو بالکل رسمیات نه لرل. وایه نه چې کوم وخت کې موږ ماشومان مکتب دوره مو وه، فکر نه کوي داسې معلومه اداره وي چې دا د مکتب یا سکول دو یا د شاګردونو داخلولو ځای. مو سره لاس شمېرې دي، غواړم چې دا کې ته یې واشمېره انتخاب کړې. انتخاب دی کې که نه؟ مهرباني. بس څه شی وتلی که زه وبرته یایې بیا؟ څه اومه شمېره ده؟ اومه شمېره د اومه دې ولې انتخاب کړه؟ دا خو ټوک دي که نه بدشون اومه کې اومه شمېره کې څه شی دی؟ زمزمه به اوس کوي، ترنم به اوس کوي دلته، ځکه دا ستا په قسمت باندې ورسېد. نه خو ډېر رژیم زیګرای ده. اذان به وکړه؟ نه خزانه دا ټیم بوده که څنګه رژیم وتی کی خدا خو مکمل نه ټکر سندره خو نشه مله غټ شخص ده. داسې څه شی وایي چې دغه لیدونکي هم خوښ شي، لږ خوند وخلي. چې مازدیګر ما ګوره مازدیګر تللی زه به کله کله دا په زمزمه کې راته ووایه. دا دغه خې ته ښه وه. یوه بیا بله هم وایه. نه بیا بل شي انتخاب کوم. نه اوس خو نه کېږي، اوس یو انتخاب کړی دو. هغه زمزمه وکړه چې کله ګوښه وي ته همیشه ځان سره یایې. زه خو چې ځان سره ګوښه وم ښه که نه، چې نصیبه یو ځل مې د جانان کلي ته یوسه، د وچې لال مې زړه مې د ارمان کلي ته یوسه. ډېره مننه، ډېر خوښ شوم او ډېر خوند یې وکړو. مننه، خیر اوسئ. مننه، خیر اوسئ. ستاسې په اجازه به زه دلته نورو کسانو سره مرکې وکړم. دوستانو لام په حکیم تڼیوال پارک کې قرار لرم. دلته ځوانان وینئ چې ډلې ډلې ځوانان دي، راټولیږي، روژه ماتې کوي. بس نو آمادګي نیولې ده، اوس هم تیاری روان ده د خیره که نه ځوانه همداسې ده؟ څه نومېږې؟ عبدالحکیم. کوم ځای عبدالحکیمه؟ بساط. خلبسات نه روغلی یې؟ څه شي په خاطر روغلی یې؟ کمرې ته لږ ښه ور ودرېږه چې څوک دې نکره نه شي.
ثبات مو نیولی ده دیګ مو کړی ده سره دي څو کسان دي سره راغلي دي یاره تقریبا شال 25 نفره وي شال 25 کسان دي سره دا په څو موټرو کې راغلي یاره دا 15 شپږ موټر وي سکوټر دي موټر کې راغلي بیا شپه بیرته سای کې پد کېږي شپې بیرته سوي هغه موټر سایکل والا ته وایي چې لکه گزاره ده کې داسې نه ژوند غورځي خو ګرانه تاسو نوم یې درمان د کوم ځای د سرکات څخه د سرکانو راغلی لهجه خو فصوله لهجه نه کې بل ځای لهجه منګالې خو څه راغلی نن پارک ته ولا نن راغلو پارک موږ چې د پارک برژمو ته وکړو مرګلي و دا سره راغلو په داس کوم چې یو ځای په برژمو ته سره وکړو نور بیا درجه په ترې بیا به خیر کارمون کو بشاکه بس ډیره مننه ګرانه خوشاله اوسئ دا لږ را مخکې که دغه څومره ښایسته ویښتان دي ګرانه څه نوم یې محمد حسن کوم ځای خلبسات نه راغلی تا خو د سره راغلی دغه سره راغلی که دا یې تو سره راغلی ده نه دا موږ سره راغلی اصلا کې د کوم ځای اصلا کې موږ خلبسات یو په چینې نه دا لهجه خو د بل ځای کوي نه لهجه خو زرماغي کو نیازي کا نیازي تاسې څومره کسان راغلي نن یاره یو 10 کسان به مکتب دی ویلی نه نه لوس مکتب څنګه هم نه تیر سوی اوه دا ولې نه دا ویلی ګر بیخي ته به ما ته څه شی وایي چې دا لیدونکي هم لږ خوشحال شي والله که د شی خو راځي چې ته ووایم بیخي نشته در سره دا ولې څومره ښایسته ځوان یې ته باید ټپیز دا وایې بیتونه دې زده وایې والله که واو دا څه دي ولې کور دې ودان زه به دوستانو مخکې لاړ شم ستاسې په اجازه له نورو ځوانانو سره به وغږېږو چې سلامونه جوړ تازه په مزه صحت ښه دی په خیر زه به لږ داسې در واوړم چې دا څه شی دي داسې زما خو دې ورته خوله کې اوبه وکړه سوال ده جوړې صحت ښه دی په خیر دا د څه شی پې باندې دي دا چرګوټي مو پې ایښي دي دا کړۍ ده که روش ده کړۍ ده جوړوي دا خو ډېر کم وخت پاتې دی روژه وخت کم دی لږ ناوخته راغلو څو کسان یې زم 14 کسان ما وی که په ګوښې ځان باندې دغه شی 14 کسان یې هغه وتلي دي لیدونکو ته خو ځان ور وپېژنه زه دې پېژنم نام مې رسول کمین دی د خوست ولایت له شیرول ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه څو کسان در سره راغلي اندازون 14 کسان راغلي 14 کسان بس نو ډیره مننه ښه روژه ماتې درته غواړو بس زه کوشش کوم چې راوګرځم بیخي ډېرو کسانو سره مې دوستانو ژمنې وکړې نه پوهېږم چې چا باندې برابر شو د خیره داسې زو نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو د خوست حکیم تڼیوال پارک دی قدرمنو تاسو ما مخکې هم یاده کړه چې دغو ځوانانو سره به وغږېږو مشره سلام ستړی ماشه جوړ تازه په مزه صحت ښه دی بخیر لکه چې هغه مهم شینې تله وې ته لګیا که نه هغه اوبه چې وي مازدیګر کې البته په روژه موتې کې مړی به خورئ موږ سره که نه هر ځای موږ سره مو ته وایي بس زه کوشش کوم څه نومېږي عزیز رحمان کوم ځای د کونډیو نه راغلی یې څو ملګري در سره دي والا لاس 15 تانه یو دا خو لږ رامخکې که که نه ارمخته سړی دي که نه یوازې چې د تاسې نومونه وپوښتم هم څه نومېږي السلام علیکم وعلیکم سلام صحت ښه دی په خیر څه نومېږي کریم کوم ځای کونډیو نه راغلی څومره ملګري در سره دي یاره یو تله شل کسان دي د هغه 2-3 کلینې دا دسترخوان یې ټوله دي خو زه دې نیولی ده که نه اواله نه اول مستخین نه نیولی لکه دلته مازدیګر کې دغه د ځای نیوله مې وه ډېره غټه ستونزه والا کلینې اچار نه وړي وي په څټ وایي چې دا یې مونږ دي دلته خو چرګ اډ وي کله کله پاته نه لګي بیا څومره کسان به دلته ناست وي ستا په نظر یاره ځان چې په زرهاو خبره وي خبره نه ده خو که مسخوتان کې دي ولیدل بیا به دې کرکې وشي او دا مرته وایي چې لیدونکو سره به چی شریک کړي ټوکه باید غزل والا خو لیدونکو سره به دا شریک کړو چې اسلامي امارات حکومت د باید هر چیز سره نن سبا وخت کې ګزاره وشي ګاډو واډو نه سر په نظر وکړي صحیح مخکې خدا سي و چې بیتونه دې ته یادېږي ټوکه ته یادوي بیتونه مې والا کس دا کني په دوړو سترګو په ترانو مننه خیر شي به ډېر خوږ اس راوغږېدې خیر شي به مننه بس کوشش کوو چې راوګرځو کوم ملګري سره هر سر مخکې شه خیر نه غږېږي دوستانو نورو ځوانانو سره به هم خبرې کوو ځوانه سلام سړی مشه جوړ ته لکه چې انضباط یې دلته که نه د پارک پارک انضباط څومره وخت کېږي تقریبا دا یو میاشت 2 میاشتې شي چی شی کې مثلا تو مسئولیت دلته چی ده مثلا دا خلک چې مزاحمت کوي شي دا یو سرته لګم لکه څوک مثلا دا ماشومان
او دا هم نه ورته وایي چې دغه پارک باید صفا وساتلی شي، خوندي وساتلی شي؟ مثلا څوک چې روژه ماتی وکړي باید دغه کوم سامانالات چې پاتې کېږي دا بیرته به یو چې دغه پارسل توکي؟ نه دا موږ خپله ټولو خپل کسان لرو. څومره کسان یې؟ تقریبا داسې 10-12 کسان یې. د پارک د طرفه یې میاشتنی معاش درکوي که د ورځې؟ میاشتنی. ډېره ښه ده. کور دې ودان ښې شېبې. روژه ماتی چېرته کوې بیا؟ ګېټ کې. چا شیرونه دې هم زدي؟ ته ووایه. وایي د نیمې شپې راتګ دی ورکشه سکروټې مړې دی اوس یې رو ته ناسته یم. وایي یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس یې چې لنډه پرې کوې ژړو رسېږي. واه ډېره دي. وایي اول دې ویلې رامین شه اوس راته وایي زړګی صبر کمیم. ډېر زبردست ډېر زبردست. کور دې ودان تر ټولو ښې ټپې دې را سره شریکې کړې زما د خوښې ټپې. یو ټکي نه پردی ترته. څوک دی؟ ځای کې دی. کوم ځای کې دی؟ ځای کې دی. دا کوم یو دی سړی زما کري صاحب دی. دی دې لږ رانږدې شي. سلامونه ځوانه. کوم یو دی؟ دا یو دی ټوکې هم زده. دا یو دی؟ نه دا اوه نږدې مې لاره غلطه کړې. ما وې که ته یې؟ څه نومېږې؟ نوم بسشدار. جوړ یې؟ جوړ یې په خیر. کوم ځای؟ زه خو د خوست ولایت او د هغه یم. بسشدار هغه ما سنټي بسشدار خو نه هغه یم بالکل. او ته خو بیا دوباره ستړی ماشې وکړه. جوړ تازه خو ما څومره بدل شوی بسشدار. والله بس هغه بل ملګری تر ځان دي څه کړه؟ هغه هم دلته او کله هم دلته راځي دلته نه دی په شکل کې. ډېر ښه ډېر خوښ وم ولا چې مې دې. خیر سلامت کیدای شي روژه مو ته عدالت شي. بس هم دلته راتلې. بوج نه شم. ملګری دې سره راوستای خیر اوسې. سلام. ډېر مننه. چا سره وغږېږم؟ دا محترم دی. لږ پاتې که کنه تا پسې موږ دومره لرې ځای نه راغلو. جوړ یې ښه یې صحت ښه دی بخیر یې. څه نومېږې؟ ذکرالله. ذکرالله کوم ځای؟ خوست. خوست کې کوم ځای؟ مکمل معلومات دې وکړه. مرکز متون. متون کې کوم ځای؟ کجیري گلی. کجیري گلی خو نه کجیري گلی. کجیري گلی خو زه یم. بس ته یې خو زه یم. کوم ځای درته وایي ښه سم معلومات ورکړي. دې خیال نه دروغ شروع کړل. نه بالکل اصلي سکونت ځای مې ده. اوس چېرته اوسېږي؟ اوسېږم لکاڼو په ډخیله کې. مو پېژنې؟ یاره تو پېژنم لږ لیدلی دې یم کجیري او وایي ملدلی یې. تهران کې دې لیدلی؟ وایي. مکتب دې یلی ده؟ نه مکتب نه دی. چارته وایي چې ډېر ټوکي ده ډېر ګپ شپي ده؟ نه داسې ټوکیون نه یو چې څه شی در سره دي چې به سره شریک چینایي ژبه ده. والله داسې شی نشته چې سره شریک. چینایي ژبه دې وغږېږه؟ نه چینایي ژبې مې نه ده. دا ملګري بیا لکه چې تو سره ټوکي کې وایي. یا دا مو سره ټوکي کې مطلب داسې ټوکي نه کوو چې موږ میډیا ته وښایو. ځکه چې موږ محلي ټوکي کوو. صحیح. ډېره مننه. خیر اوسې. کاش چې ټوکه دې ویلې وای. نه ښه. ځوانه سلامونه. وعلیکم السلام. څه دی ښه یې؟ صحت دې ښه ده؟ څه نومېږې؟ زیت الله. زیت الله کوم ځای؟ د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ. صبرای ناروغوالی دومره لرې؟ لرې ناروغوالی. بېرته څه کدو ته کورونه مو دي؟ یاره اوس خو امنیت دی انشاءالله زه به ډېره ښه اقدام وکړی. دې په خاطر چې نورو ډېرو ځوانانو سره خبرې وکړم څه شی به سره شریک کړي؟ یاره فلحال خو دارې چینلر انده زه څومره سخت سپیشل چا دې سره ولګالم چې زه سره به باید وایي. اوس دبۍ نه راغلی او مدګي نه لرو انشاءالله انده. دبۍ کې دې موږ پرونې کتلې دي کله؟ ډېرې کړي مو دي کمنټونه مو کړي دي. صبرای ته هم زه راغلی وم که نه؟ یاره ویډیو مې وکتلې. مننه. خیر اوسئ. کور دې آباد. مننه. دوستانو نورو ځوانانو سره هم غواړو چې لږې خبرې اترې وکړو. دلته هم کوم یو مشر و ما سره لاسونه یې راته ښورول خو اوس په معلومات پکې نه کېږي. سلامونه. کښېنئ تاسې کښېنئ په خپل ځای کښېنئ. جوړ تکړه په خیر. صحت دې ښه دی؟ خیر یې؟ ملګري ښه دي په خیر یې؟ روژه ماتې نور تیارېږي لکه د خیره؟ والله بس انشاءالله بس دغسې لږ کم وخت پوته دی انشاءالله. نه وخت ډېر پوتې دی. نه ویډیو تقریبا لاس منټه پوتې دي. دا ملګري که وپېژنې څوک دی کوم ځای نه راغولي دي؟ دا خو ولایت مسخیل ولسوالۍ نه راغلي دي. موږ ټول دوستون کلیوال ملګري دي. بس نن رجمو ته تڼیوال صاحب پارک دی. ډېر ښه. څومره کسان دي ټول؟ یاره تقریبا 25 نفر. مصرف چا کړی دی؟ مصرف والا مهم. مصرف والا دا کې د خارج والا څوک چې دی دا لګ د خارج والا هم قانون منګولو ته سپورېلی دي. خارج والا دغه دی لږ مخته دي. اوینې لیوه صاحب چې تخلص کې پوه شوې. لیوه صاحب؟ لیوه منګال پوه شوې. لیوه منګال کوم یو ده؟ هغه لیوه منګال دی په کول والا وینې. لیوه منګال صاحب راشه کنه لږ رامخکې شه. ارجک شه وړکیا لږ رامخکې شه. دا لکه چې بیخي روژې لګولی دی که نه؟ ژوبل دی نن تږی دی والا. ښه نو تاسو ته زه ښه روژه ماته غواړم. ډېر خوښ وم چې راغلم دلته. بس دا ګره ستاسې دسترخوان هم عکاسي شو. الله دې اباد کړه. کور مو ودان. روژه مو ته خو بس ته اور دی نو. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. ښه روژه ماته ولرئ.
کوم یو ته هغه څوک دی هغه دي ستر د صفون ده د کوم ځای دی ته راشه که نه لږ ارام ارام ځه دوستانو دلته تاسې چې وینئ بیخي یو بل سلامونه جوړ تکړه بخیر چېر روان شو زه راغلم ته ځې نه نظم دلاته یو راځه کوم ځای نه راغلی یې ورا موږ کوبای ولسوالۍ نه راغلي نوم دی ورجان څوک در سره دي والا ټول د تر زمان ملګری یارون څوک منګال دي څوک کوبي دي څوک دي میکس راغلي ډېر خوند کوي که نه سلامات شو ډېر خوند کوي دا ځوانان دې لږ راوپېژنه چې نومونه یې وپوښتم دا ندیم د منګال ده دا مترس به د بیت الله ده د بل صبرا ده بله منګال ده مالین صاحب سلام هسې جوړ تکړه بخیر صحت ښه دی مالین صاحب څه کاروبار کې دلته په څه شي باندې مصروف یې ولا دلته خو رژمو ته متور کړی دی مخان دی رژمو ته ټول یې کوبۍ نه روغلي نه څوک یې کونډۍ څوک یې کوبۍ څوک خلبسات دي څوک منګس چنو مداخلو دي مختلفو ځایونو روغلي ډېر ښه دا رقم ته په مینه اتفاق او اتحاد سره د رژموتې جوړول څومره مؤثر ګڼې ډېر خوند کې اتفاق دی اتحاد دی د یووالی دی د ټولو لپاره رژمو ته په یوه ځای ثواب لري ډېر خوند کوي مننه کور مو ودان غواړم له نورو ځوانانو سره له نورو کسانو سره خبرې وکړم څنګه راشه ته یې ووایه یوه طرف خیر پار سره دوستانو غواړم چې د یو بل اړخ انځور هم تاسو سره مننه خیر اوسه دوستانو غواړم چې تاسو سره د تڼیوال پارک د ښکته برخې تصویر هم وړاندې کړم تاسې ما سره اوسېږئ دوستانو تاسې وینئ دلته چې د خوست له مختلفو سیمو څخه ځوانان په ګروپي شکل باندې راځي او دلته روژه جوړوي خپله لنډه دمه دلته کوي ساتیري کوي او په مشترک ډول روژه ماتي څخه خوند اخلي زه کوشش کوم چې له نورو ځوانانو سره هم دلته خبرې اترې وکړم او ستا خوښه ده راشه که نه څه نومېږي ګرانه نجیبه د کوم ځای کونډیو سرونه روغلی څوک در سره دي مرګلې مې دي چېرته دي دیول مې دي دا غځي کې اوبه ویرې که څه روغلی دي اوبه ورلم ښه ډېره ښه ده څومره وخت پوتې دا زونه ته یاره 3 منټه پوتې ښه سمه ده بس ښې شېبې ښه روژه ماتی دوستانو زموږ د خوست مازدیګري خپرونه همدومره وه په دې هیله چې تاسې خوند ترې اخیستی وي تر بلې داسې خپرونې ما سجاد شاه او زما د کمرې ملګري آفتاب صاحب ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ مګر په کمنټونو کې دا له یاده مه باسئ چې په نورو کومو سیمو کې ستاسو لپاره دا ډول خپرونې چمتو کړو